وی خواجه فضل علیه قریشي صاحب سره به هم نورم ډېر زیات مریدان وی د هغه مجلس کې به مې ذکر اسکار کو او خپل وظایف به مې کول ذکر اسکار به مې کو وی ما به د هغه چیلې سرولې بل وظایف ذکر اسکار به مې کول د هغه د کور چیلې وی ما وی چې د پیر صاحب چیلې به سروم هغه چیلې به مې بوتلې هغه به مې سرولې او بیا به مې یو غټ پڼ ګېډې ګیا به مې موکړه د دروازې خو مې چیلې او سرولې ګیا یو خوړه خو د شپې به داسې کوي نو یو غټ پڼ به مې په سر باندې راوړه او د صاحب مبارک په دروازه کې به مې ور وغورځو هغه به د شپې چیلو خوړه خپل ذکر اسکار خپل وظایف او بس د پیر صاحب چیلې سره وه وی یو ځای پیر صاحب سره ناست یم په یو مجلس کې وی د مراقبې په حالت کې دی وی په دې کې د مراقبې د حالت نه چې سر روچت که وی ما زه خپل خلیفه کړم هغې کسانو ته وی چې دی ما خپل خلیفه که زه که توز دا طریقه چلی دا چلوه وی ما 2 ګنټې مې وجړل چې الله د خلافت دا بوج زما په سر باندې که ما کې خو د دې د چلولو طاقت خدایه ما کې نشته وی دا مې قصد او اراده وکړه چې زه خو خلیفه کړم خو زه به چا سره بیعت نه کوم ځان له مریدان نه ګورم ویم هغه شان د هغه خدمت به مې کو چیلوله به مې ګیا راوړه چیلې به مې سرول خپل ذکر اسکار مې کو وی یو ځای کې خواجه صاحب ناست دی او وی ناست مریدان هم ناست دي داسې د پرکالې حالت دی هغه مراقبه کې د پرکالې د خوب د حالت